څلورم عقیده د غیر مسلم سورې نحل چې تشریح کړې ده، صفت د غیر مسلم سورې نحل چې تشریح کړې ده، تحقیر القرآن، قرآن سپک ګڼل. د قرآن سپک ګڼل به مختلف دي. کله په دې طرف باندې چې دغه سره سړی به ادبي وکړي، کله په دې طرف باندې چې په دې طریقه باندې چې دغه نه سړی اعراض وکړي، لکه څنګه چې ابن کثیر دغه شپږ سورتونه ذکر کړي دي، او کله په دې طریقه باندې یو فیصله قرآن او سنت کړي ده، او بل طرف موږ د بل چا فیصله راواخصه په دې باندې وروچته کړه، لکه څنګه چې سورې نور کې الله عزوجل په تصریح کړی دا. ته پوهه شه په دې باندې چې دا سړی ګوره په همدغه عمل باندې چې قصدن دا کار وکړي د ایمان نه خلاص شو. الله عزوجل فرمایي سورې حجرات کې یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والو لا ترفعوا موجتوي د خپل اوازونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اواز د پاسه. الته مفسرین به ډیر توجیهات کوي، لیکن یو عالم فرمایي چې یو طرف باندې قرآن او سنت موجود دي، او بل طرف دی یو چا قانون دی، بل طرف دی یو چا خبره ده، بل طرف دی یو چا مسله ده، هغه د قصدم په دې باندې راوچته کړی وي. ته پوه شه په دې باندې چې ستا ټول اعمال د الله په نسبت باندې برباد شو. تاسو ګورئ څومره سختې خبرې دي دا. قسم په الله به په قیامت کې موږ ارمان کوو. الله عزوجل قرآن کې دا خبره ذکر کړې چې دې به ارمانونه کوي چې کاش کې موږ نیولې وای مع الرسول سبیلا، داسې نه ویل چې مع فلانه. زه خو دې ابلیس ذلیل کړم، زه خو دې بل ملا پسې ور وتړلم، دې بل مسلک پسې ور وتړلم، دې پیر صاحب پسې ور وتړلم، دې شیخ پسې ور وتړلم، دې طرف حدیثو هغه ما پرې خو د اوس ارمانونه خو هیڅ پیدا به نه ورکوي. دا به ارمان کې چې کاش دنیا الله عزوجل ته ما واپس کا چې زه به کړنه عملونه وکم دې عمل خلاف. خو لیکن سورې انعام کې الله عزوجل فرمایي چې دا دروغجن دي، دا د زړه مرزین دي. که موږ چېرته بالفرج و تقدیر بیرته دا را واپس کو، بیا هم د کفر او شرک په طرف باندې دا ور روانېږي. د قرآن تحقیر تاسو وګورئ. هله اسقال کې قرآن لاندې د پاسه ور باندې چکې صابون پروت دی، قرآن لاندې د پاسه ور باندې پیسې پرتې دي. تحقیر کومې طریقې لري؟ تحقیر دا معنی نه چې سړی نعوذ بالله من ذلک پس مکې وولي، نعوذ بالله من ذلک پی ور باندې کېږي. جدا جدا طریقو سره د قرآن کریم تحقیر راځي. تر دې پورې علماء په دې باندې کتابونه لیکلي دي. آداب حملة القرآن د قرآن کریم در علماء آداب هغه څوک چې هغه قرآن سره تعلق ساتي چې آداب کوم دي. د قرآن کریم احترام دا دی، د قرآن کریم قدر دا دی، د قرآن کریم عظمت دا دی چې کومه فیصله تعالی قرآن کړی دا، بل طرف نور خلکو څومره فیصله کړي هغه ټول ختم کړه دا ور باندې راوچته کا. امام قرطبي رحمه الله د سفیان ابن عینان دا خبره ذکر کړې ده. په يهودو کې عادت دا چې د ورېخمو په کپړو کې تورات تاو کړو، په دې سر باندې به ګرځاو، لیکن د قرآن حلال به حلال نه ګڼل، د قرآن حرام به حرام نه ګڼل. وی دا قرآن دوی تورات دوی شاله ورزولې وراءهم. موږ هم به قرآن باندې عمل وکړو. قرآن باندې عمل څنګه دی؟ به طور مثال سورې نساء کې الله عزوجل فرمایي د میراث تذکره ذکر کوي، او بیا وایي چې کوم یو سړی مخالفت کوي د رب العالمین د حدودو نه دی، الله عزوجل به دا جهنم له داخل کې اوس پک عذاب بدله ورکړي. ته وګوره چې ته په قرآن باندې عمل کوي، د خپل خور لدی، د خپل لور لدی، د خپل مور لدی، دینه لدی، د مال کې د دې مړي څومره حصہ چې هغه تا ورکړي کنه دا ورکړي د قله ویل شي بیزتی د قرآن. حدیث مشکات کې راځي دا اول جلد اخري حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی میراث خور دی، په میراث کې برخه نو دا چا د میراث نه منع کې دغه انسان الله عزوجل د جنت د میراث نه منع کی. بنگلې دي جوړې کړې، ډېر جوړې کړې، زمکې ډېر انتهایی واخستې، قسمه قسم تجارتونه دی وکړه، د دې خپل بچو لپاره لګي، لیکن دا تقسیم دی کړی دی چې آیا په دې کې ګورزما د لور د شي مسله نه بچیانو ما خدا سرمایه تاسو راجمع کړه، پلار نه کې دا کار کړی کني دی کړی. په دې کې د قرآن حکم دا دی چې دوه خويندې د یو ورور برابر دي کې د قرآن حکم دا دی که د سړي اولاد د کجې اتمه را که اولاد نه به د قشن څلورمه را یا که زمړه د سړی ته پاتې دی که اولاد وي د کجې د سړي څلورمه را او که چیرته اولاد پکې نه به نسب دی. په دې طریقه باندې تاسو دا میراث تقسیم کړئ. دې وجه نه روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله انسان مړ شي داخله ګور باندې ژاړي دور باندې شړا کې د په شړا باندې غلط تعذيب رسیږي. نو سوال دا دی الله عزوجل قرآن کې تصریح کړی دا چې یو بارون کې بل چا بار نه اوچته نو شړا دې سړي کړی دا ولې دې مړي لمنګ دا توشي عذابونه ورکو ولې رب العالمین دا په غرونه غل ورکي وغله دا ملک دم کې نه ورکي. وجه دا مفسرین د څه تطبیق کوي محدثین ودا چې کله مړ کېدو دو وصیت کړي په باطل باندې چې په ما باندې شړا وکي، دو وصیت کړي په باطل باندې چې ګوره پلاني له میراث ورنه کوي. نتیجه دا د دې ژوندو چې څومره غلط عملونه دي په دې ټولو کې سزا الله عزوجل وساغله ورکي. تحقیر القرآن د قرآن بیزتی. سورہ نور کې الله عزوجل فرمایي وی منافق انسان په دې باندې ته او پیژنه چې کله فیصله د قرآن او سنت ورته پیش کوي نه مني وجه دار وي دي کې ظلم الله او رسول په ما باندې کړی دی خو که دنیوي پیدا پکې به ورته په منډه باندې را روان دي. هغه خلک تاسو وګورئ چې د کجې میراث مسلې وي، هغه خلک تاسو وګورئ چې نور مسائل وي. الحمدلله موږ به د جمعات امام لزو
موږ به مدرسې محتمم شیخ الحدیث ورزو موږ به تور مثال پلاني مفتی صاحب له وځو چې د دې خزي په دې مال کې برخه شته کې نشته موږ له شرعي فتوا ولیکا نو مفتی خو تعالی دا خبره ذکر کوي چې پر دې زنانه سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس نه دی ملاو کړي والله ما مسد يد رسول الله يد امرأة قط